په بل وطن کې مسافر جانانه کور ته راځه، شه د وطن په حال خبر جانانه کور ته راځه. अरे बस कर هغه دا ستا د زړه په وینو رالوی شوي ګلان، هغه اوس مړاوي وي اکثر جانانه کور ته راځه. ګریټ مونږ چې هر وخت په دسترخوان کینو نو تا یادو، ته به یې مړ او که نه هر جانانه کور ته راځه. شه د وطن په حال خبر جانانه کور ته راځه، کور ته راځه. میمر ډېره مزه وکړه یار. زبردست. په بل وطن کې مسافر جانانه کور ته راځه، شه د وطن په حال خبر جانانه کور ته راځه. هغه دا ستا د زړه په وینو رالوی شوي ګلان، هغه اوس مړاوي وي اکثر جانانه کور ته راځه. مونږ چې هر وخت په دسترخوان کینو نو تا یادو، ته به یې مړ او که نه هر جانانه کور ته راځه. شه د وطن په حال خبر جانانه کور ته راځه، کور ته راځه. خیر کدی ویډیو سره تاسو د لکشان هم خوند او مزه ملو شوی نو پلیز دا ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او بیل بٹن ګوري ضروری ده دا ضرور دباو کې.